سلامونه ملګرو، ادریس امیل یم او د وعدې سره سم درته حاضر یم. د روایتي خبرو نه راتېرېږم. د هرې ژبې خپل توري وي، کوم ته چې په اردو کې حروف تهجي ویل کېږي، همداسې د پښتو هم خپل توري دي چې هغه 44 دي، 44 دي، چې ترتیب یې څه په دې ډول دی. اول دی الف، ب، پ، ت، ت، س، جیم، زیم. دغه ه دی او پاسه پې حمزه دی، دې ته وایي زیم. چ، چیم. دغه ه دی او پاسه پې درې ټکي دي، دې ته وایي چیم، چیم. ه، خ، دال، ډال، زال، ر، ړ، ز، ژ. دغه ر دی او پاسه پې درې ټکي دي، دې ته وایي ژ. ګ، ر دی او کوزه پاسه پې چې دوه ټکي دې ته وایي ګ، ګ. سین، شین، خین. دغه سین ولیکې او پاسه او کوزه چې دوه ټکي واچوې نو دې ته وایي خین. سواد، دواد، توی، زوی، عین، غین، فی، قاف، کاف، گاف، گاف. لام، میم، نون، نون. دغه نون ولیکې او لاندې پې دغه شی ګول هغه واچوې نو دې ته وایي نون. واو، هی، یې. همدغه شی ساده یې او لاندې پې ولاړ ټکي چې ولیکل شي دې ته وایي مخصوصه یې. دا معروفه یې او دا مخصوصه یې. همداسې تانیثه یې، دغه لکۍ غوندې چې جوړه وي دې ته وایي تانیثه یې. بل دا یې واچوې او پاسه نه پې چې کومه حمزه ده دې ته وایي امریه یې، امر دپاره استعمالېږي، امریه یې. همداسې مجهوله یې موږ سره په دوه ډول لیکلی شي. مجهوله یې زمونږ چې کوم د کوزې پښتونخوا خلک دي هغه مجهوله یې داسې لیکي او زمونږ د بر وطن افغانستان چې کوم خلک دي هغوی مجهوله یې داسې لیکي. دغه دواړه صورتونه صحیح دي، که چا داسې ولیکل یا داسې ولیکل، دغه دواړه صورتونه صحیح دي. اوس په دې کې چې کوم 44 موږ سره د پښتو چې کوم توري دي، په دې کې ځینې ټکي چې هغه په نورو ژبو کې هم شته، خو صرف یې دلته په پښتو کې صورت بدل دی. لکه ټ شو، ډال شو، ړې شو، همداسې ګاف شو. دا په اردو نورو ژبو کې هم شته د ټکي، خو دلته یې صرف موږ سره پښتو کې صورت بدل دی. همدغه شان موږ سره ځینې د پښتو مخصوص توري چې کوم دي، لکه زیم شو، سیم شو، ګ شو، همدغه شان خین شو او نون شو. همدغه شان د پنځه یېګانې دي پښتو کې. نو په دې مخصوصو تورو به انشاءالله موږ په راروانې ویډیو کې د دې په استعمال خبره کوو. که تاسو څه وړاندیزونه وي نو موږ ته په کمنټ کې راکولی شئ. موږ به ستاسو وړاندیزونو ته، ستاسو رایو ته پوره احترام لرو. په بلې ویډیو کې به د دې توري د دې ټکو په استعمال باندې خبره کوو. تر هغه وخته پورې ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان.